افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د پریکړې په ضد د ناروې میشتو افغانانو لرونکو پریکړه لیک. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. های الزامن تاسو په اجازه شل کاله په خود بمبارد وکړو، شل کاله په دیرو بمبارد وکړو، شل کاله د کورونو خزي ویستلې د ناروې یا د اروپا په کوم ملک کې دغسې شوي اوس یې زموږ خپلې د پیسې نیولې دي. موږ د دې نه نور خیرات نه غواړو، لکن دغه پیسې هلته جنوساید دي. ماشومان د ولږې مري، ماشومان د یخنۍ نه مري، ماشومان چې شی وکړي تاسو څه وایئ د آخر زما د پیسو نه د 11 د سپتمبر قربانیانو ته ورکوي، هغې نه ته د خپلو پیسو نه راوباسه، خیرات دې راوباسه. هلته زما د پیسو نه دا نشي ورکولی. د امریکا مخ معلوم دی، د سترو قدرتونو مخ معلوم دی، هغوی نه همدغه تمه کېږي. موږ په دې خاطر راټول شوي څو چې د بایدن دغه غیر قانوني پرېکړه موږ تطبیق کړو، دې موږ غندنه کړو. All countries were attacked by America, and why the world is supporting them? Where is human rights? Where is international community to defend the people? I'm sorry. د افغانستان لپاره د کاناډا پخوانی سفیر کریس الکساندر وایي د 11 سپتمبر د قربانیانو غرامت دی له پاکستان څخه واخیستل شي. د جمهور رئیس بایدن هم صلاحیت دا نه دی چې دا په بشري مرستو کې ولګوي. نو د افغانانو دلته راټول شوي او صرف دغه خپل غږ یې اوچت کړه او امریکي ولس ته د خپل غږ رسول غواړي. په ناروې کې میشت افغانان او کلتوري ټولنې د بایدن دغه ظالمانه، غیر عادلانه او د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې عمل په کلکه غندي او ژر تر ژره د افغان ولس د شتمنیو د خلاصون غوښتنه کوي. یوه روپۍ امریکا ته بخشش کومه. نننۍ غونډې د افغانانو د یو پرېکړه لیک دی چې اوس به د امریکا سفارت ته وسپارل شي. البته د تعلیم کوونکو ټولو په دغه کې لاسلیک کړی دی، انګلیسي ژبې ته ژباړل شوی دی او اوس موږ ته دوی اجازه راکړه چې یوازې یو نفر کولی شي چې دغه سفارت ته ورسپاري. مهرباني.